ټول لیدونکو ته السلام علیکم. زرڅونګه بیبي څه ورځې مخکې مو سره د غرې په لمنې شه اتنبي لوندې نوسته وه. نن په ضلع بنو شه په لینک روډ په نیو بهریه ټاون شه دو مو سره نوسته دو ازوی که د ده یوه مطالبه کړې وه د جنوبي اضلاع د بانې د وزیرستان خلک نه چې که چیرې یو پلاټ میشته تاریکه وشي په تنبی شه زندگی تیروله. نو نن ملک عبدالملک گروپ آف کمپنی دی طرف نه دیتا 10 مرله پلاټ صرف اعلان نه بلکې خپل کاغذات هغه فایل چې کوم ده هغه ورته میلاو شو او 10 مرله پلاټ دو ملیکه جوړه شله. خو سوال دا زوی دا پیدا کېږي چې دا پلاټ دیتا میلاو خو شو ډګره میلاو خو شو خو دغه جوړوله دي ا دې کړه سرنګ شي بچا الله دې عزت وکړي چې پلاټ یې موږ ته راکړی د خدای شو خوشحال ساتي. د نورو پښتنو ته سوال منت کوو چې دا عبدالمالک موږ ته د ځمکه راکړو امداد در سره کړي د کور ته جوړ شي خدای دې پاره. صحیح پلاټ باندې خوشحاله ولې نه خوشحال دسته د خدای عمر ډېر ټولو پښتنو ته د خدای شو وکړي ټولو پښتنو سره دمره ملکی نه د کتلې دي دنیا کونه کونه ته تلې په غټه غټه ټي وي چینل تو باندې مشاوري او انټرویو ټاک شو د کړې دي نو څه ترتیبونه شته تاسو دې پلاټ او وظیفه نه کوي وظیفه وغه نه راکوله نشته اوس ختم د وظیفه دېرش روپۍ میاشتې نه راکوه وظیفه نشته یو په ما ده په ټولو ګلوکارانو باندې بنده ته نه ورکوي نره له ګلوکارون چې کله داسې تو غوندې مخکې روان شي به هغه لوډ شي اسلام آباد یې هغه شی ځان ته خپل زویونه وکړو هغه وکړو تاسو وکړو په پیسه ما سره ماشومان واړه مې ډېر واړه مې ډېر لمسي مې ډېر زیڼه مې واده کړې غول مسي دي بچو ولې مې د څه وکړو چا ته یې ورکړو پیسې هر څه یې وخوړل. نن ډېره زیاته خوشحاله دو په نیو بهریه ټاون شه ملک عبدالملک گروپ طرف نه 10 مرلې پلاټ ورته میلاو شو. د بچای سره روغله ده یک نمبر په سکرین در کوي ډګره ورته میلاو شو خو چې د جوړولو څه ترتیب ده سره پابند وي زی سره وژغړي جای خو موږ ته راکړو موږ ډېر خوشحاله سلو ولا ته خو راغلی تنبو خو دې تنبو موږ سره پیسې موږ په تنبو کې به اوسېدلو. ته خپل کنټیکټ وکړه او ما د کنټیکټ نمبر د 302 27 36 359. صحیح زه چې راغلم کوارډ ته به مې انټرویو سره کوله وی چې یاره دا ارمون ده چې یاره دغه دنیا نه رخصت کېږم اوس دې تنبي نه نشل چې بلکې دې مرسه زوی وي چې خال کرځي دا نو وی چې زرڅونګه په تنبي شه مړه پرته دا و زوی مې نه نو مار خوشته زوی مار خوشته سر دا 1000 روپۍ له بسکو میرا د سرمونی نه نشته ارمون زنا شخصیت داسې چې پیغمبر د خپل کیر کډه قبیله کښلې په زنه زنه داسې کاسو چې علاقې وطن سره سره ټول بنا د مو سره کیم نو شخصیت ته ملک عبدالملک گروپ آف کمپنی چې کیم اونر دا ملک عبدالملک صاحب ار سره نوستا څه ورځې مخکې تو ستا یو انټرویو مو مخې ته راوړې وه زرڅونګه بي پي چې پښتې نه موره ګلوکاره پوته شوې دو و د پښتې په وطن یې مینه خوره کړې دو هغې مو ته په هغه انټرویو شه یوه خبره کړې وه چې زه آخري ارمون مې دغه ده چې په تنبي شه استېږم خو چې دغه دنیا نه رخصت کېږي چې مو دومره سوي چې یاره دا زوی کا مو ته څه کرسي دو پته ښې زوی مې وی مو سر پټینه یعنی کیر مې وي نو دې باندې د وزیرستان خلک نه دا مطالبه کړې وه پاشه ملک عبدالملک خان ولګېده و د علاقې وطن نوم یا کښله که د بانې د وزیرستان د جنوبي اضلاع په خپل نیو بهریه ټاون شه دیتا 10 مرله پلاټ چې کیم ده هغه ایز ا گیفت ورک. بسم الله الرحمن الرحیم. انور میزبان بھائی تو سے یور ته بیا ډېره مهرباني چې نن روغلسته او مو تصورات خالته او شایسته خو مختغه دغه دی انټرویو تو کړی و نن تو بیا ذریعہ ته ولګوله امیر مطلب د دې سره د کښنولې دې سره د ځون جوتول نه دی امیر مقصد د انسانیت خدمت ته که هغه هر چې کیم کوم نسل زبان سره تعلق لري خو چې د ملک د پاکستان یا د میشتو سره د پښتانه فخر وي یا یو ټیلنټ وي او هغه ته تکلیف وي او همو واس وي دا او زه انشاءالله بیا کوم فلحال مې دغه د 10 مرله پلاټ واس وم دا 10 مرله نه دی دا داسې اوچا ویستی چې یو قسم د بانی د پورا یا مو صرف د زرڅانګې د پوره نه ګیفټ کړی بلکې دا د ټول د بانی د خلق د پورا چې خلق په وژغړي چې بانی خلق د ته مثال کې دا زه خپل ژوند د پورا نه دی چې موسیق نوم یې کول یا مو تو سه وینسته چې ټول ورځ امیر د غاشته هرینه دي ټول ورځ امیر مشاورتي دي په دا باندې لکه ټول چکیم خلق ویني کسي یا شي یا بعد یا غم خلق اسی ویني و دغه سره مقصد دا دی چې
لار بار خلکو په دا باندې خبر شي چې د باندې خلکو ان شاء الله یو قرباني ولا خلک دي د پاکستان حکیم ټیلنٹ وي چې هغه د پاکستان نوم یې روښانه کړی وي یا د کې پی کې نوم یې روښانه کړی وي هغه سره یې امداد وکړ صرف دغه وجہ دو چې مقیم واسو 10 مرله پلاٹ में انور میزبان भाई تو په وساتت سره دیتا نن اولاک او تو سه په خپل لوز باندې فایل غوړ ک په پلاٹ باندې مو درا ولا او زیان چې تو سه یې ته چې ډره خوښه غوا کینان چې الله پاک پزړه فیصله کوي د انسانيت په خاطر باندې ورکړه دا ډېر خلکو یې به دغه کیسه کیسې په ذهن شو ورسي چې یار به ازوي کچره شزینا ګلکارا دو یا سدو یس ا دې دیو د الله پاک خپل معاملات از انسانیت چې کی مچار دو وکړه په دا باندې میرزا طاهر تحسین پیش کای خپل علاقې د وطن د ټوله جنوبي اضلاع نوم یې روښانه ک د چې کی ما مطالبه کړی وا حالانکه دو د دنیا کونے کونے قتل یې دو د دنیا ټاپ ټاپ چینل باندې د انټرویو چلے دلی دو د حالات نه ټوله دنیا واقفه دو چې غره په لمن شه پټین شه ژوندۍ تیرای خو په د ټول پاکستان ری په ټوله پښتونخوا شه چا دښی تملان وتړلا چې د سر پټینی زوی وشي د مطالبه دغه چې مت 15 مرله سیک زوی روکو په نیو بهریا ټاون غونډه زوی شه دیتا لاس مرله پلاټ چې کیم دا ملک عبدالملک خان ویرک دغه پلاټ چې د کیم ورک د از ا گیفت تو ورک د ته د شي ضرورت اس پوته نه دا نیو بهریا ټاون کمیشتو سے ډیر خلکو نو واقف ډیر ونی واقف چې پاش ډیر محدود پلاټینا پوته شوې دي او پاش چې کیم سہولیات دي یک نو ډیر خلکو واقف یا ونو وي چې پاش ژوندۍ د تیرول کیم سہولیات دي اټول پشه موجود دي ملک جی ډیر مننه ډیر شکریا میش وطن خلک په تو باندې فخر کوي او اخري شدای و خبره کوم چې کیم زوی وو ادو ورک تقریبا 20-25 लाख سمره راسه قیمت لري ډګره ادو ته حواله ک مزید د کیر جوړولې تا کچریو داسې بل مخیر حضرات وی مخاونی پورا دی الله یو تر سار یې دو داسې بے ضرره خلق تی چې چا واسو سره چار دیواری او ته پوکو او دوی درې کمره او ته پښه جوړه کو نو په د سکرین چې کیم نمبر ویني د زرسونګي بیبي د بچی نمبر دا چې سن منا په کیم صورت شه د شګړې واسو سره راسي نا شګړو سره وکي غلق پتی گو باند ولی سیل نای دای کنا راشم مزوی دل و نای دای خلق پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مزوی دل و نای راشم مزوی دل و نای دای یلا ورزا دیدان وکا کنا راشم مزوی دل و نای پتاس دے در بد سکنا لالا بنا کنا راشم مازد لیونای پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مازد لیونای راشم مزوی دل ونای دای زما دلر وطن یار کن راشم مزوی دل ونای دای زما دلر وطن یار کن راشم مازد لیونای دای رنگ در نویر دای پانما دینو سجما کن راشم مازد لیونای خلق پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مازوی دلی ونای راشم مزوی دل ونای دای یلا غامونا مکا و جانا نکنا راشم مازوی دلی ونای غامونا رتاران زوری ورپی خوینا کنا راشم مازوی دلی ونای خلق پتی گو باند ولی سیل نای دای کنا راشم مزوی دل ونای راشم مازد لیونای د خدای په لوی کرم بکیږي کنه راشم مزوی دل ونای دای د خدای په لوی کرم بکیږي کنه راشم مزوی دل ونای په عقل ګرانه دا زما د جنن مینا کنه راشم مزوی دل ونای دای خلق پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مازد لیونای راشم مازد لیونای دا یلا دلی ونی را باندې وشو کنا راشم مازد لیونای نلیونای شنا می ور ولا گو ما کنا راشم مازد لیونای
و زما د لرې وطن یاره کنه راشمه ما زوی د لیونی دی و زما د لرې وطن یاره کنه راشمه ما زوی د لیونی دی زما جانانه اروخي راوړه مینه کنه راشمه ما زوی د لیونی دی خلق پتی گو باندې ولی سره نه د کنه راشمه ما زوی د لیونی راشم ما زوی د لیونی زما جانان چې پیر زنه کنه راشم ما زوی د لیونی دی زما جانان چې پیر زنه کنه راشم ما زوی د لیونی زه هغه لاره په بڼو جړو کومه کنه راشم ما زوی د لیونی دی خلق پتی گو باندې ولې سره نه د کنه راشم ما زوی د لیونی راشم ما زوی د لیونی ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل خلق ته متر باندې وایي ګل د درې دې مات ګیرا نه یاره صدې کړې دینه ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل مورچې کې دوه تربرونه خوند کوي ګل د درې دې چې یو زخمي وي یا بل پټی پې لګوینه ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل